چې بې علمه شیخي کړي همدا کفر بس دی. څنګه مولوي صاحب څوک پوهېدلی شي چې زما توبه قبوله شوې؟ وایي د اسمان نه ځمکې پورې اوې قندیلان را ځوړند شي یا په بعضې ګناهونو نه توبه نه وباسي. دا موږ دپاره صدقه جاریه ده. نو دنیا پاتې ده. کوم خلک دي چې توبه نه نصیب کیږي؟ نه نوي قتله دې کړي، استغفار هم وي او بیا هم هغه ګناه د معاف کېدو وړ نه وي چې زه د خدای هم ته مې بندی. نو بس توبه نه وباسي وایي ګناه رانه کېږي. دغسې خلک څه باید وکړي؟ دومره چې د مسلمان په قتل کې شریک شي د الله دوزخ ته اچوي. سیرت د امام بخاري یو کتاب دی المفرد ورته وایي، هغې کې ناشنا واقع لیکلي. وایي د ځمکې او اسمان سره دعوه راغله. د ځمکې او اسمان دعوه شو او اسمان ویل ځمکې ته چې ګوره زه په تا باندې سره اوچته یم، زه پورته یم. پورته شی خو همیشه ښایي اوچتي. دویم دا چې ما کې فرشتې دي، ما کې څه دي؟ فرشتې. ما کې عرش دی، ما کې کرسي ده، ما کې لوح و قلم دی، ما کې جنتونه دي. ته لاندې په خاورو کې ګردونه درکې الوزي او غزونه ډکوي که نه، جرمونه قتلونه وژنې او اقدامونه خلک درکې کوي. زما کې ورته وایي چې ګوره ما کې هم د الله نیک صالح بندګان شته، اولیا شته، نیکان خلک شته. بل پسرلي کې چې خپل ځان سنبال کړم دا د ګلانو نخرې چې وګوري د هر ګل ځان ته ګل وي او هر ځای کې د ګلانو چمن جوړي. دې وخت کې چې زما سیل ته ودرېږي تعجب به پاتې شي. خو ډېره اوږده مفصله دعوه یې سره کړې، خو بالاخره یې ځمکه ملامته کړې. ځمکه چې ملامته شوه نو ځمکې په ژړا شروع کړه. وایي ځمکې الله ته ژړل او عاجزي شروع کړه. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې الله ته عاجزي کوي الله یې اوچتوي، او څوک چې تکبر کوي وضعه الله، الله یې ذلیل کوي. نو جناب سیرت صاحب وایي چې دا ځمکې پټ پټ ځان سره ژړل، الله ته رضا کوله چې د اسمان لاله خیجه لګي که نه، نو هغه ترې وګټله. او نو بیا ځمکې چې عاجزي وکړه الله په دې ځمکه کې محمد رسول الله پیدا کړ. چې کله پیغمبر علیه السلام پیدا شو ځمکې سر راپورته کړه. بیا چې د انسان تل راواله ای فلکه وزن وکړه چې درنه شو موقس وکړه. اوس وزن وکړه نو بیا خو اسمان د دې مقابل ځکه نه شو کولی چې د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی چې هغه بقعې مبارکه چې هغې سره جسد اطهر د محمد رسول الله لګېدلی، خاورن ده چې رسول الله جسد ورسره لګېدلی، هغه وایي د ټولو اماکنو د جهان نه بهتره ده، حتی العرش د عرش نه بهتره ده. نو دا د رسول الله مبارک هغه خاوره چې رسول الله مبارک بدن ورسره لګېدلی د ټول جهان د اماکن نه د عرش نه بهتره ده. نو د رسول الله مبارک بهتري به څومره که نه. نو الله پاک ځکه فرمایي چې ته په دو کې موجودي عذاب نه ورکړو. نو جناب سیرت صاحب د رمضان مبارک فضایل بیخي ډېر دي، موږ او تاسې د استغفار پکې باید ډېر ویو. یو خو د رمضان مبارک خپله میاشت چې ده دا د بخښنې میاشت، بل چې الله سره سړی صلح وکړي که نه. وایي هر کله چې یو بنده الله ته وایي چې یا رب یا پروردګاره یو عاجز بنده دیم، ګناهګار بنده دیم که نه، وایي د اسمان نه ځمکې پورې اوې قندیلان را ځوړند شي. دا بنده چې عاجزي وکړي، عاجزي او توبه وباسي الله ته چې خدایه بس بد مې کړي، ګناه رانه شوي، ته مې معاف کړه. خداوند متعال د اسمان نه ځمکې پورې اوې قندیلان، قندیل دی هغه قندیلان دا را ځوړند کړي. وایي دا فرشتې وایي چې خدایه پاکه دا قندیلان څه دي؟ وایي دا یو بنده و ما سره صلح وکړه، دا د هغې د صلح قندیلان دي. ما نه یې بخښنه وغوښته، ګناه یې کړې وه، ما نه سرکشي کړې وه، ما نه نافرماني کړې وه، اوس یې توبه ماته ویسته. دا د صلح قندیلان دي. الله یې دومره استقبال کړي. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دا استغفار کې ګوره عام استغفار دی، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. یو پکې ګوره استغفار شو، استغفر الله الذي. بیا پکې بله کلمه شوه چې لا اله الا هو، صحیح ده کلمه شوه. الحي القيوم پکې اسم اعظم شو، واتوب الیه پکې توبه شو. څلور شیونه پکې راغله، ښه قوي شیونه چې په دې هر یو باندې ما ته بحث کوو نو مازدیګره پورې ختمېږي نه ختمولی که نه. نو استغفار یو شو، کلمه مبارکه بله شوه، یا حي یا قیوم بل شو که نه، توبه بله، توبه واتوب الیه بله توبه شو.
نو دا ورونه دي استغفار نه کار واخلي او استغفار دې سم په زړه نه وکړي زړه نه څنګه زړه نه اوس یو څوک وایي چې زه خو لګیم شیخ صاحب چې بس استغفار وایم نو استغفار خو وایي چې زړه نه دا معنی چې د زړه نه توبه وباسي چې بیا دا ګناه نه کوم د مفسدو او خرابو ملګرو سره چې ګرځم بیا نه ګرځم بله که نه ا توبه چې ده د زړه من نه وکړي هغه توبه نصوحا چې ورته وایي که نه بیا به دا کار بیخي نه کوم بله دغه توبه چې به وکړي چې خدای پاک ټول کارونه یې برابروي او که نه په خوله باندې سره توبه وباسي هغه منافقت دی چې په زړه کې توبه نه وباسي په خوله یې وباسي یا المستغفر باللسان کالمستهزئ بربه هر هغه څوک چې په خوله باندې توبه په ژبه وباسي او زړه کې توبه نه وباسي وایي دا داسې دی لکه الله پورې چې څوک د شخه نه وایي بله نه الله خو د زړه معلوم دی که نه نه توبه به سمه وباسي په خوله به توبه وباسي زړه باندې به تصدیق پرې کوي لکه ایمان څنګه مولوي صاحب څوک پوهېدلی شي چې زما توبه قبوله شوې یعنې رمضان میاشت ده هر مسلمان کوشش کوي توبه وباسي اخو بیا پیغمبر سم زیره موږ ته راکړی زموږ داسې پیغمبر و چې رحمت و صلی الله علیه وسلم او هغه بیا فرمایي چې څوک الله له توبه وباسي بله یا څوک به شک کوي چې زما توبه به قبوله کړه به قبوله به نه وي که نه نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له هر هغه څوک چې د ګناه نه توبه وباسي دا داسې مثال لري په عدم مؤاخذه کې لکه بیخي ګناه چې کړی نه وي او بل حدیث کې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې خداوند متعال یو انسان ګناه کوي انسان دی که نه ضعیفه دی یعنی ګناه انسان نه کوي ګوره دا ګناه چې پې کوي دا په انسان باندې شیطان کوي ګناه ترې کېږي او بله وزیر پکې دی وزیر یې که نه هغه نفس نه دی دا خو ډېر خطرناک دا د شیطان وزیر دی او دا د روژه کې خو ټول شیطانان تړلی شوي دي خو وزیر موجود دی نفس بله پوه نه شوې هغه وزیر دا ګناه پکې دا کسر نه چانج نه ګناه کېږي په دې کې جواري کېږي یا شراب څښل کېږي یا بل څه کېږي د روژه کې دلته وزیر موجود دی او وزیر خو ورسره انسان تر په نفس کې موجود دی که نه د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې بیداب زیری م ورکوي چې که چېرته انسان یو بد کار کوي بله که نه او بېرته توبه وباسي په اخلاص سره چې بیا بیا نه کوم خو بیا پېشته نه کړه بیا کېږي دی که نه الله پاک وایي چې که چېرته انسان توبه وباسي بیا ترې ګناه وشي بیا توبه وباسي بیا ترې نه باسي نو که چېرته وین عاد فی اليوم 70 مرة که ورځ کې اویا کرتې دا ګناه وکړي او بیا توبه وباسي الله وایي بیا کوم ځکه شیطان سره الله وعده وکړه بله شیطان الله له قسم خور چې زما د قسم ستا په جلالي ستا په عزتي لأضلنهم اجمعین ستا دا ټول بندگان به ګمراه کړم بله الله ورته فرمایي زما د په خپل عزت په خپل جلال په خپل کبریا او په خپل جبروت قسمي بله که نه چې څوک دا زما بندگان ته پې ګناه کوي او ما له توبه وباسي ستا د قصد به زه هم ورته بخښنه کوم الله اکبر الله پاک داسې غیرتي رب دی څومره چې استغفار وایي انسان الله پاک انسان ته بخښنه کوي الله پاک انسان ته ګناهونه معاف کوي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسې ګناه ونه کوئ او الله نه بخښنه ونه غواړئ زه به تاسو ټول لرې کوم د چې خلک به پیدا کړم چې هغه به ګناه کوي خو ما نه به بخښنه غواړي ما نه به استغفار غواړي اوس کیسه دلته دا ده ورانه ده چې خلک ګناه کوي بخښنه الله نه غواړي پوه نه شوې خلک ګناه کوي الله نه بخښنه نه غواړي او پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله یبسط یده باللیل خداوند متعال بلا کیفه یو لاس د اسمان نه ځمکې ته راکوزوي سره راکوزوي لیتوبه مسیء النهار چې چا په ورځ کې ګناه کړی چې هغه توبه وباسي او الله پاک هغه خپل لاس کې پورته کړي توبه یې قبوله کړي او الله جل شانه ورځ کې لاس راښکته کوي لیتوبه مسیء اللیل چې د شپې چا ګناه کړې ده چې هغه الله ورځ کې معاف کړي شیخ صاحب بعضې خلک بعضې ځوانان تاسو به هم لیدلي وي حتی بعضې عبادات ځنډوي وی نه شم ساتلی مثال بعضې ځوانان دي حج عمره نه کوي ځکه خلک چې راته وایي حاجي صاحب نو باید حج وساتم عمره وساتم ګناه رانه کېږي نه شم ساتلی یا په بعضې ګناهونو نه توبه نه وباسي پوښتنه مې دلته ده بعضې ګناهونو نه توبه نه وباسي وایي نه شم ساتلی دا چې اوس توبه وباسم بیا رانه ګناه کېږي بیا توبه وباسم بیا رانه نو بس توبه نه وباسي وایي ګناه رانه کېږي دغسې خلک څه باید دا خو آدمي
علم دی دو سره علم نشته که علم ورسره د حج باره کې مثلا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای چې من حج ولم يرفث ولم يفسق کنه څوک چې حج وکړي او د احرام په حالت کې جما ونه کړي او د فسق کار ونه کړي یعنی هغه کار چې د الله له طاعت نه بیرون یې کار ونه کړي وی خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه دا ګناه نه داسې پاک شي لکه په همدغه ورځ چې د مور نه پیدا شي اوس انسان مور نه پیدا شو هغه ګناهونه کوي که نه کوي سر نه دا ګناه خو الله معاف کړه حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مبارک صحابي خو مشهور صحابي هغه وی په وخت د وفات کې خپل کیسه صحابه ته کوي او د خپل ایمان کیسه صحابه ته کوي چې هر کله ما ایمان راوړو او دا خبره په جلا کې کوي که دا سړی سپین ږیری شي او مریض هم شي بیا ژړا ډېره ورځي زړی نری نو دا صحابه ته کیسه کوي عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله ما ایمان راوړو پیغمبر علیه السلام ته ورغلم نو دا خپل خیل صلات مې تاسو سره بیعت کوم په ایمان باندې ایمان راوړم مسلمانېږم ویل ابسط یدکه خپل خیل اسما ته راووت که ابسط یمینکه خپل خیل اسما ته راووت که وایي چې ما خیل اس رسول الله ته رسې راووت که که نه او هغې راووت که چې لاس ما ته بیعت په اسلام باندې وکړم مسلمان شم ما لاس بېرته ټول که وایي ما لکه یا عمرو ولې عمره وی ما ورته چې د خدای پیغمبر شرط لګوم بیا ایمان راوړم یعنی هدف خجالت کول نه هدف دا چې رسول الله مبارک ازما خبره ومني کنه وی خاص ولګو کم شرط لګي وی زما شرط دا چې مال خدای ګناهونه معاف کړي ډېر جاهلیت په زمانه کې وې څوک په نه ګناه کوي خو چې دا بدنامه ووري به ګناه نه کوي نو چې خدای مال ګناهونه معاف کړي هغه ورته فرمایي نبی علیہ السلام اما علمت یا عمرو ای عمرو ته نه پوهېږي چې ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام چې سړی راوړو یو سړی 100 کاله کافر دی یو د مسلمان شو ټول ګناهونه یې که صغیره یې که کبیره ټول معاف شو اسلام چې دی ټول ګناهونه وینځي او وان الهجرة تهدم ما کان قبلها انسان چې د کفارو نه هجرت وکړ نو ټول هغه ګناهونه د هجرت په وجه الله ولا معاف کوي چې مخکې د هجرت نه کړي وان الحج یهدم ما کان قبله حج چې دی دا د شی عبادت دی چې انسان ګناهونه کړي خداوند یې ټول ګناهونه ورته معاف کوي نو دا خبره امر صاحب کوم وخت وکړه د مرګ په وخت کې وکړه نو دا که څوک چې زګمانه ګناه به کېږي دا خو شیطان وسوسه ده شیطان در وشي نه پام کو ګناه پرې نه دي ډېر خلک دې وخت ته مړ شي توبې هم دې ته ځنډېږي نه دا خو ډېر بد کوي باید د په هر ثانیه کې ورته توبه وباسي په هر ثانیه کې یو توبه ځکه دا سا چې دا کېدای شي ور ښکته شي بېرته پورته نه شي یو یې پورته لاړ شي بېرته درانه شي دې باندې څه اعتبار پکار دی په هر شي دپاره ګارنټي شته خو د انسان د حیات دپاره ګارنټي نشته انسان وایي یاره انشاءالله د میاشت د اول تاریخ نه به نیکي شروع کړم کنه او دا روزه چې راشي بیا به نیکي شروع کوم بیا به پوه شي همدې کې سمیره وخت پې تېرېږي او ګناهونه ډېرېږي او شیطان ورته دا وسوسې ورچي او نفس پې عملي کوي نو دا انسان د انسان لپاره دا چې دی دا بده وسوسه ده دا د شیطان تحریک دی هر انسان چې څنګه حدیث کې راځي چې انسان څومره ګناه فوراً ګناه وکړي نو دا د انسان کرام الکاتبین فرشتي خو نیکي هم لیکي بدي هم لیکي وای دا د انسان دا فرشته چې دا په چپ طرف باندې ده وای دا یې لیکي وای دا بله فرشته ورته چپ صبر وکړه 3 ساعته الله د ګناه نه وروسته مهلت ورکوي څو ساعته کتابونه لیکلي 3 ساعته الله مهلت پکې پرېږده بیا توبه وباسي پرېږده که مونځ وکړي داسې عبادت وکړي چې الله پاک یې ګناه معاف کړي ځکه قرآن شریف کې آیات دی ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی چې انسانو کې هغه ګناهونه د منځه وړي د خدای دا انعام دی جناب سرت صاحب چې انسان د انسان ګناه چې ده نیکی د منځه نه وړي خو انسان نیکی چې ده بدي د منځه وړي متوجه اوس موږ تاسو دا روزه نیسو مثلا په روزه کې ټول ګناهونه الله پاک څه کوي معاف کوي نو دغسې انسان باید
خداوند متعال نه په دغه میاشت کې خاص بخښنه وغواړي د شپې چې پیشنمي کې راپاسي پیشنمي چې کوي او دس دې وکړي تهجد دې وکړي که نه تهجد بیا بیل فضایل دي او الله نه دې بخښنه وغواړي چې رب العالمین ما معاف کړي. حدیث کې راځي دا استغفار دومره پیدا لري عامې فایدې په دنیا کې دي جناب سیرت صاحب هم په آخرت کې دي دا ډېرې غټې دي د استغفار غټې دي او استغفار ته ورته ویم که نه خدای نه خواسته یو سړی دی چې ځوان دی او هغه نه بدفعلي زنا وشو که نه قرآن کې الله فرمایي ولا یزنون مؤمنان هغه کسان چې زنا نه کوي که نه ومن یفعل ذلک یلقى اثاما چا چې زنا وکړه الله پاک وایي ګناه سره مخامخ شو ځان یې ګناه سره مخامخ که نه او الله وایي دا به دوزخ ته بیسمه ویخلد فیه مهانه په دوزخ کې به سپک عذاب ورکړم سپک به په دوزخ کې متوجه رسول الله فرمایي الا من آمن وتاب وعمل عملا صالحا مگر هغه څوک چې ایمان راوړي ایمان دا معنی چې مسلمان خاصم دی چې ایمان امنت بالله وي یا استغفار وي که نه یقین الله باندې وساتي زما الله په ګناه معاف کوي او توبه وباسي ګوره الله وایي څوک چې توبه وباسي خداوند متعال فرمایي نو فإنه يتوب إلى الله متابا دا الله توبه وباسي الله رجوع کوي نو دا کسان سره الله سم معامله کوي فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات دا چې توبه وباسي الله جل شانه بیا دا الله دا ګناهونه بیرته په نیکو بدل کړي سبحان توبه دې نعمت په توبه باندې شیخ صاحب دلته یو پوښتنه ما سره چې استغفار دی استغفار خو حتما سرچینه له توبې نه ده پښیمانتیا ده که نه بلې راځو داسې کوم اعمال دي چې یو سړی توبه مو باسي غوږونه نیسي استغفار هم وایي او بیا هم هغه ګناه د معاف کېدو وړ نه وي ګناه خو هغه غیبت دی او دا خو موږ ډېر کوو غیبت چې دی دا خو داسې ګناه ده چې یو دوه قسمه حق دی یو حقوق الله دی یا حقوق العباد دی د بنده حق الله جل شانه نه معاف کوي تر څو چې د بنده نه مغفرت او بخښنه ونه غواړي مخکې ورځو کې مې تفسیر روح البیان لیده هغې کې یو ناشنا واقع لیکلې وه وایي ښه توبه وباسي ګناه خو دې به دې معاف شي خدای نه خواسته که یو څوک د خپل همسایي د کور والا سره زنا وکړي دا یو غټه ګناه ده ګناه خو ډېرې دي ټولې غټې دي خو دا وایي اکبر الکبایر کې راځي یعنې دا تر عامو زنا هم لوړه ده که نه چې څوک د خپل همسایي ستا په خوا کې کور دی تا باندې اعتماد کړی ته هغې سره د هغې بیبي سره بدفعلي او بدعملي وکړي الله وایي دا انسان ګناه ډېره سخته ګناه وکړه خپل الله په غوسه کېږي متوجه بیا به ته په یو طریقه باندې بیا د هغې د خاوند نه بخښنه غواړې که نه چې هغه پوه هم نه شي او تا ته عفو دله وکړي چې بس که نه ورته وایي چې ما معاف کړه خدای پاک دپاره که نه که کوم حق مې ستا خوړلی هغه یې معاف کړی دا تفسیر د روح البیان د واقع ذکر کړې وه یو دا ګناه ده چې د هغې الله نه بخښي چې څوک هغه ته یو طریقه باندې هغې نه هغې نه خو څه نه شو ویلی خو هغې نه به بخښنه غواړي که نه نو ټول ګناهونه د شرک نه په غیر هغه په توبه باندې څه کېږي معاف کېږي او دا به تعالی معلومه وي جناب سیرت صاحب مخکې ما حدیث کې مې ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک دا استغفار درې کرتې وایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه که نه وایي الله به یې ګناه معاف کړي اگر که د میدان د جنګ نه تښتېدلی نو قرآن شریف کې آیت دی که نه چې هر هغه څوک چې د میدان د جنګ نه یو مؤمن دی د کافر سره جنگ دی او د میدان جنگ نه وتښتېد وایي الله وایي دې باندې خدای غضب دی الله باندې باندې خدای لعنت دی دومره ګناهګار شو که نه مګر هغه څوک چې په یو طریقه باندې وځي بلې خوا د دښمن د ځان جوړوي بلې خوا نه راتاو شي دا ګوره هغه هم په توبه باندې معاف شو یو سړی دی جناب سیرت صاحب چې هغه خدای نه خاصه قتل ته نه شوی دی قتل یې کړی هغه ګوره هغه هم توبه باندې معاف کېږي هغه حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي پخوا په زمانه کې یو انسانو 9 قتل یې کړي څو 9 ګوره قتل څومره سخته ګناه ده من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
وی څوک چې مسلمان بې ګناه قتل کړي صحیح ده نو خداوند متعال دا انسان چې دی من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم زي دوزخ دی یو فجزاؤه جهنم زي دوزخ او دویم خالدن فی همیشه به دوزخ کې بل دا ولعنه الله په دې انسان لعنت کړی دی یعنی د خپل رحمت نه لرې کړی او ولعنه لعنت پې کړی او وعد له عذابا عظیما قیامت کې ډېر لوی عذاب ول تیر کړی حتی سیرت مبارکه خلق دا قتل نه کوي حدیث کې راځي که چېرته یو مسلمان د بل مسلمان په قتل کې دومره شریک شي علی شطر کلمتین په نیمه کلمه باندې یو اقتل دی کنه عربي کې اقتل وژنه ته اق او تل پراتی دومره چې د مسلمان په قتل کې شریک شي الله دوزخ ته اچي ونشي الله دوزخ ته اچي الله متعال مسلمان د قتل نه وساتي امين د دې کې ډېر احتیاط پکاري ډېر خلک دنیا د پر خلک وژني میراث د پر وژني ماشومان وژني هغه ګډي وباسي کنه نو دا د ځان له دوزخ ته هري bale خو به دومره الله پاک دومره احسان کړی دی چې حدیث کې راځي چې یو سړی نه وی قتل کړي یو چا نه پوښتنه وکړه چې یو څوک به چې زه ورشم ګناهونه را نشوي او زما د توبې په نیت روان شو bale چې ورغه یو پیرو به علمه و علم ظاهری د باطینی د پاره او دسته bale چې به علم شیخی کړي امدا کو پرې بسته حدیث کې راهب راغلی کنه موږ تاسو له پیر سی یو پیر سی به خو علم ورسره نشته نو دې ته ورغه ورته سیب نه وی قتل می کړي څو غلا نه وی وس هل من توبه آیا که توبه الله له وباسه توبه به قبول کی هغه ته زخ په کار کوي ځا توبه دې چې تقبلي نه وی قتل دې کړي نه وی قتل دې کړي د توبې اهمیت ته کنه bale دې فکر کړی چې سم توبه مینه خلک ته ست بار ناس دي د امرګ سلی پورا کړ سو سل مړی کنه په یو مړی دی الله دوزخ ته چې مسلمان مړ کی به سل قتل دي کړي کنه بیا دا بیا پختنه وکړه دړکه توبې وسوسه وا دوزخ نه ریده علماء خبرې اوریدلې وي چې دوزخ ډېر سخت شی دی خطرناک شی دی بیا روان شو د یو عالم د ځمکې نه چې ته یو عالم شته که نشته bale کنه ځکه وایي چې رحمان بابا چې زه رحمان حلقه به ګوشت د هر عالم یم که اعلی دی او که اوسط دی که ادنه د علماو بېادبي چې ده دا من استخف عالما خیف علی الکفر څوک چې د عالم بېادبي وکړي د کفر ایره ده په دې باندې او ښځه پرې طلاق کېږي جناب سیرت صاحب دا سړی چې خلکو ورته عالم وښوده چې ورس پلانکي عالم ته بل چېرته هغه د توبې په اهمیت پوهېده نو بل عالم ته ورغی هغې ته ورته وایي سل مړي مې کړي صاحب اوس توبې ته راغلی یم توبه وباسم په اخلاص یې وباسم بیا قتل نه کوم نو هغې ورته وایي چې ولې نه توبه څنګه نه قبلېږي توبه خو الله پاک دار بنده قبلوي چې په اخلاص توبه وباسي نو ویل داسې چلو که چې لاړ شه پلانکي ځنګل ته هلته ځمکه ده یو ځنګل دی هلته د الله نیکان بندګان دي دا د نیکانو بندګانو سره ناسته دومره فضیلت لري کنه و یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر 100 سال اطاعت بیریا یو زمانه د نیکانو اولیاء سره ناسته د علماء سره ناسته د 100 کال بیریا عبادت نه بهتره ده دا جنوب سره روان شو بلاره کې ورته مرګ راغی هغه مکه ته لا رسیدل نه رسیدا چې د الله بندگان ناستي او داس هغه سره بندگی وکړو توبه وباسي دلته حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې دا سره وفات شو ورته پرستی قبضات روح قبض کا د رحمت د ملائکو د عذاب د ملائکو په لانجه شو د رحمت د ملائکو ورته چې مونږه دا روح زکه وباسو مونږه دا روح ایلین ته ورو ځکه دا سړی د توبې په نیت په اخلاص روان شوی دی اگر که توبه اندېستلې په نیت کې توبه چې ده په نیت کې توبه وه انما الاعمال بالنیت او قصد المؤمن خیر من عمله د عذاب پرشتي ویل چې نه موږ یې روح وباسو او موږ یې روح سجین ته وړو ځکه دا چې دی دا خو سل قتل یې کړي دي سل قتل یې کړي که نه دې سره بلا نور ګناهونه نو صرف د توبې په نیت روان شوی د نیکانو خلکو په طرف روان شوی الله پاک حدیث کې څو روایت راځي وایي الله جل شانه د ځمکې ته وحی وکړه الهام ورته وکړه
چې دا انسان چې دی درېمې فرشتې رالی درېمګړې فرشتې رالی چې دا ځمکه دغه کوي متر کوي که دا ځمکه د ګناه ځمکې ته نږدې وه دا انسان د ګناه ځمکې ته نږدې و نو بیا دې د عذاب فرشتې روح وباسي او که چېرته دا د رحمت هغه خلکو ته نږدې نیکانو بندګانو ته نو بیا دې د رحمت فرشتې روح وباسي وایي الله پاک دې وحي ته ځمکې ته الهام وکړي چې خپل د نیکانو ځمکې ته لږ وران نشته وایي هلته یو لیش ورنږدې و څومره چې ځمکې قیاس کړه او متر یې کړه فرشتو د درېمګړو فرشتو نو ځمکه یو لیش چې د نیکانو طرف ته نږدې شو وایي روح یې چا ویسته د رحمت فرشتو توبه دومره اهمیت لري دومره قدر الله سره لري پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې جناب سیرت صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د توبې په حق باندې چې توبه باندې الله دومره خوشحالېږي لکه یو مسافر دی او سفر روان دی او د سره خپل سوارلی د بارګیر ورسره دی په اصطلاح سره خپل خوراکي مواد ورسره یا کچر دی یا است یا اوښ دی دا خوراکي مواد به بار کړي د ټول د ژوند سامان دې کې ایښی دی او روان دی چې روان دی ځي که نه نو یو دم دا سوارلی ته نه ورکه شي چې ورکه شي نو دا مطهر شي دا خو غرق شوم زما خو د ژوند تباه شو ځکه زما څومره د ژوند اسباب چې وو د خوراک شیونه چې هم په دې کې وو او د ژوند اسباب مې په دې سوارلی کې وو خو دې پسې ګرځي ډېر ستړی شي دا سوارلی پیدا نه کړي اخر یو ونی راشي د هغې ونې لاندې تکیه ووایي او د ډېر ستومانه نه خوب پرې راشي او غټ غم هم دی غټ غم دی که نه چې خوب پرې راشي دې وخت کې یو ناڅاپه سترګې روڼې کړي چې سترګې روڼې کړي چې ګوري هغه سوارلی سر ته ولاړی بارګیري چې دی سر ته ولاړی نو دا انسان د ډېرې خوشحالۍ نه وایي چې ربه که نه الله ته وایي چې زه د خدای یم ته مې بنده د ډېرې خوشحالۍ نه دا خوله غلطه شي سرچپه شي نه د توبې اهمیت دی وایي الله پاک په بنده د خپل بنده په توبې دومره خوشحالېږي لکه دغه سړی چې په دې ورک بارګیر باندې په دې ورکه سوارلی څومره خوشحاله شو دغسې الله وایي ستا په توبه زه خوشحالېږم چې ما له توبه وباسو نو مسلمانانو راځئ چې الله له توبه وباسو راځئ چې الله سره الله نه بخښنه وغواړو راځئ چې استغفار ویو راځئ چې الله نه سوال وکړو چې خدای ګناهونه م کړي معاف یې کړه که نه او د شیطان موږ سره مقابله ده ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا الله وایي شیطان ستاسې دښمن دی په دښمنۍ ونیسه که نه دا د توبې بیان څو ځلې قرآن کریم کې راغلی هر قوم ته الله وایي ګوره توبه دا یونس علیه السلام قوم و که نه یو نیم لک کسانو قرآن کریم کې آیت دی چې موږ یونس علیه السلام یو نیم لک کسانو ته لېږلی ګوره عذاب پرې راغی علامې د عذاب راغی یونس علیه السلام بې د اجازې د خپل بازار نه چې رب العالمین د هغې نه ووته هغه قوم یې فکر وکړه چې راشي الله له توبه وباسي د ګناهونو نه ګناهونه مو کړي الله له توبه وباسي نو هغه قوم چې دی و خیر قوم و خیر خلق پکې و و خیر خلق دی الله موږ تاسو کې پیدا کړي او خیر خلق په دې کې څوک علما دي چې علما درته د هر شي اهمیت ښیي نو دا علما ورته چې الله له توبه وباسي نیکان خلق ورته چې توبه وباسي راځي انسان خو نشته پیغمبر خو نشته دی هغه لاړه عذاب راغی نو دشتې ته ووته او الله له توبه وویسته چې توبه ویسته الله پاک معاف کړه عذاب یې ترې لرې کړ یونس علیه السلام چې بې اجازې وتی و هغه مۍ تېر چا تېر کړ مۍ هغه پکې راغی نو کشتۍ کې سوارې دي که نه اوږده واقعه د قرآن شریف کشتۍ کې سوارې دي یو دم کشتۍ باندې چپې راغلې کشتیوان ویل چې دا زما په کشتۍ چې دا حالت راځي یو څوک غلام چې د بادار د اجازې نه په غیر راوتی په هغې راځي تاسو څوک شته غلام چې د بادار د اجازې نه په غیر راوتی د خلکو خو څوک نه یونس علیه السلام زما بادار خو رب دی نه زما مولا خو رب دی او زه د هغې د اجازې نه په غیر راوتی یم اندازې بیا د هغې د ځان سیند ته واچي هغې سیند ته وغورځو هلته مۍ راغی چې تېرې کسې مهربانه په درې تیارو کې قرآن شریف کې فرمایي الله پاک چې په تیارو کې په درې تیارو کې ګیر شو یوه تیاره چې وه هغه د اوبو وه سمندر وه بله تیاره چې وه هغه د مۍ د نس او د ګېډې وه بله تیاره د شپې وه
څو تیارې پرې رالیدلې هغه پوه شو چې ما نه جرم شوی غږ یې کړ چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین ګوره دې کې ځان خپېمني ده که نه په ګناه اعتراف وکړو اعتراف وکړو چې خدای پاکه قرآن کریم کې الله فرمایي فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون بله که چې ته یونس علیه السلام دا کلمه نه وی ویلې د قیامت د ورځې پورې به د مې په نس کې به پروت وي هغه د هغې دپاره قبر و نه بله د قیامت د ورځې پورې الله وایي دې کې به پروت وي خو هر کله چې دا کلمه وویله که نه فنجیناه من الغم موږ د غم نه خلاص کړه وکذلک ننجي المؤمنین دارنګه موږ نجات مؤمنانو ته ورکو یو مؤمن چې په غم کې اخته شي په تکلیف کې اخته شي دا کلمه دې ډېره وایي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین بیا په مشایخو کې مجدد الفسانی صاحب زموږ استاد د کابل افتخار دی د هغې مشر زوی خواجه معصوم صاحب نومېده خواجه محمد معصوم صاحب عروة الوثقا د هغې د لقب و دا د هغې ختم دی هغه مشایخ وایي چې سل کرتې به ول درود شریف وایي سل کرتې به شاته وایي منځ کې به یې دا کلمه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین دا د 500 کرتې وایي بیا د الله دعا غواړي خداوند متعال به دعا قبلوي ځکه د تعداد نه دی راغلی قرآن شریف کې تعداد خو پیغمبر د خدای ښیي او یا مشایخ ښیي یا علما ښیي جناب بشیر صاحب متوجي ګوره الله جل شانه په دې امت باندې په موږ او تاسو ډېر رحم کړی ډېر رحم د پخوانو خلکو توبه چې وه هغه په دې نه معاف کېده چې توبه الله توبه باندې توبه چې نه کې توبه وکړه یا خدای باندې توبه بس نه د پخوانو خلکو توبه چې معاف کېدله هغه به یو بل به قتلول په دې باندې توبه کېده په دې توبه قبلېدله زمونږ د امت چې څنګه په زړه کې تېره شي چې بس یاره بد مې وکړه الله بد مې وکړه څومره اسانه کړ او الله پاک چې متقي نیت کې تېر چې بد مې وکړه بس الله پاک دا ستا نیت الله د قبول دی جناب مولوي صاحب ته چې فضایل توبې بیخي ډېر دي او یوازې دا نه ده چې په دې باندې مثال آخرت جوړیږي دنیا یې هم جوړیږي لکه تاسو مخکې ډېرې اشارې لرلې بله قرآن کریم آیتونه مو وړاندې کړل چې په دنیا کې څومره ګټې دي توبې پیسهدار بشي د بچو خاوند بشي باغونه بشي ویالې به بهیږي څه چې غواړي په استغفار کې شته او ګټې بیخي ډېره ده شیخ صاحب کوم خلک دي چې توبه نه نصیب کیږي یا تر کوم اعمالو خلک دي هر انسان کوشش کوي چې د دنیا کې هم ګټه وکړم آخرت کې هم ګټه وکړم دغه ګټه کوم خلک نشي کولی یعنی هغې داسې کوم ګناهونه دي چې نه پرېږدي توبې ته جناب سیرت صاحب هغه خلک چې خداوند متعال د توبې توفیق نه ورکوي هغې ته شقیان وایي بدبخته انسانان دا څوک دي د هغه څوک چې په دنیا کې حسد نه پرېږدي کینه نه پرېږدي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد او کینه دا د انسان د منځه وړي لکه وچ لرګي چې په اور واچي وچ لرګي څنګه بړک اور اخلي نو دغه خلک چې دي قرآن کریم کې الله فرمایي نه چې فاما الذین شقوا ففي النار هر خلک چې بدبخته دي او د توبې توفیق الله نه ورکوي او په اور کې انا واما الذين سعدوا ففي الجنه نیکبخت خلق په جنت کې نیکبخت خلق ته الله پاک د توبې توفیق ورکوي بدبخت خلق ته الله د توبې توفیق نه ورکوي او جناب سیرت صاحب توبه څومره ګټه لري په دنیا کې هم ګټې دي په آخرت کې او ګټې هم آخرت کې ګټه څه دي جنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لمن كان في صحيفته استغفارا كثيرا په قیامت کې هغه چا لپاره ډېره خوشحالي ده چې د هغې په علامه کې عملنامه کې استغفار ډېر لیکل شوی سبحان الله او دا خبرې چې کتابونه لیکلي دي چې په قیامت کې الله څلور ګواهان در باندې پیش کوي په دې دنیا کې خو قاضي در باندې 2 ګواهان پیش کوي 2 ګواهان در باندې پیش کېږي نو بیا به تا جزا سره مخ کېږي په قیامت کې تا باندې الله دونه څلور ګواهان پیش کوي که څلور ګواهان کوم دي یو ګواه چې دی هغه دا پرشتې دي کرام الکاتبین دا ګواهان دي په تا باندې تیارې وډو دا اوس تاسو چې وډو کو هغې تلون ته وډو نه ولې ده دا ټول دا خبرې ریکارډ کوي دا هغو دا وظیفه ده ریکارډ کوي صحیح ده چې بد عمل کې هغه دې لیکي دا یو ګواه دی چې قیامت کې تا باندې ګواهي کې خلاصېدی نه شي وډو ته تړلی چې دا وډو دا بد عمل دې کړی دی وګوره نه شي د نن کېدلی دویم ګواه چې دی په قیامت کې د انسان اندامونه دي قرآن کریم کې الله فرمایي
وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. قیامت کې به د انسانانو لاسونه موږ سره خبرې شروع کړي او ګواهي به ګواهي خپې به ګواهي کوي په هر هغه څه چې دې کسب کړي. نه او یو آیت کې پوستکي ملازي چې پوستکي به انسان ګواهي وکړي. دا انسان به خپل اندامونو ته وایي دا تاسو وایي ما باندې ګواهي کوي په خپل ځان ګواهي کوي خپل ځان تباه کوي او تاسو ګویا نه شوی هغه الله باندې ګواه کړي چې موږ یې پیدا کړي هغه اوس موږ ګویا نه کړو موږ خبر نه شو پټولې. دا بل ګواه شو. دریم شاهد چې دی هغه ځمکه ده چې انسان پې ګناه کړي هغه ځمکه نه ده قیامت کې ګواهي کوي. څلورم شاهد او ګواه چې دی په قیامت کې هغه عملنامه ده چې تیار پکې هر څه لیکل شوي خو لیکن کتابونه لیکي علما لیکي او یو څوک چې استغفار وایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نو خداوند متعال دا څلور ګواه نه دي دونه هیر شي هغه صحیفونه پاک شي ازمکه نه هیر شي دا کوم فتوی پرشتي دي دونه هیر شي ټول نه مخ وکي دا د استغفار او توبې په برکت. نورونه له پکار دا منګ له پکار دا ورونه له پکار دا چې الله نه بخنه وغواړو خداوند متعال نه د خپل ګناهونو بخنه وغواړو خدای د خدای د بخنه ما شته بس تاسو صلح کو بس نور ګناه نه کو کنه چې کړي هغه ته معاف کی او نور ګناه موږ نه مکوا. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار. صغیره ګناه د همیشه والي سره صغیره نه پاتې کېږي هغه کبیره ګرځي او کبیره ګناه سره د استغفار نه کبیره نه پاتې کېږي هغه د منځه ځي. ډېره مننه مولوي صاحب واقعا چې ډېر څه مو واورېدل او د دې نه خوند واخیست او ډېر څه مو زده کړل او الله دې موږ ته توفیق د عمل راکړي چې په دې باندې عمل وکړو ځکه چې د استغفار ګټې نه یوازې اخروي دي آخرت ته خو سړی وروسته ځي اول په دنیا کې دي یعنې اولې ګټې د استغفار موږ ته په دنیا کې دي وروسته ګټې به په آخرت کې ده ځکه چې انسان کله وفات شي نو آخرت ته به ځي. ډېره مننه مولوي صاحب دا چې موږ ته حاضر شوئ سره د رمضان میاشت وه روژه وه مصروفیتونه وي تکلیفونه وي بېخوبۍ وي او موږ ته مو وخت راکړه ډېره مننه کور مو ودان. ستاسې د خدای پاک دا برنامه قبوله کړي زموږ او ستاسې اعمال افعال اقوال الله پاک د خپل عظیم رضا سبب وګرځي دا چې زموږ استاد د خبر مسلمان یو خبره واوري په عمل وکړي دا موږ لپاره صدقه جاریه ده نو دنیا پاتې ده ډېره مننه مولوي صاحب کور مو ودان خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. د رمضان په میاشت کې د عبادتونو فضیلت مو واورېده همدارنګه د توبې فضیلت مو واورېده چې په یوازې په توبه کې موږ اخروي ګټه نه کوو دنیوي ګټې څومره ډېرې وي راځئ چې کوشش وکړو او دا اراده او هوډ وکړو چې نورې دنیوي ګټې ترلاسه کوو اخروي ګټې ترلاسه کوو او هغه یوازې په توبه کې موږ تاسو ته په لاس راځي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او ښه روژه ولرئ.